ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ قسمت ښه ده چې اسلام آباد ته راغلي یو او محترم رخ الامین قریشي صاحب سره ملاقات وسو. ډېره مینه یې راکړله، ډېر قدر یې راکړه. الله دې دا خوشحال ساتي. نو یو دوه شعرونه ریکارډ کوو. قریشي صاحب بالکل په مثل د اوبو وینه ارزانه شوله. بالکل په مثل د اوبو وینه ارزانه شوله، زما د ګل ګل پښتنو وینه ارزانه شوله. بالکل مننه جی. بالکل په مثل د اوبو وینه ارزانه شوله، زما د ګل ګل پښتنو وینه ارزانه شوله. او چې آزاد شوی و دا ملک د چا په وینو باندې اشفاق بھائی قربان چې آزاد شوی و دا ملک د چا په وینو باندې، نن په دې ملک د هغو وینه ارزانه شوله. دا خو یو هغه درمان صاحب غوندې ډېر ځله وارد مننه جی. چې آزاد شوی و دا ملک د چا په وینو باندې، نن په دې ملک د هغو وینه ارزانه شوله. او په کوم قصور مو د تورسرو عزتونه لوټ شول، په کوم قصور مو د تورسرو عزتونه لوټ شول، په کوم قصور مو د ظلمو وینه ارزانه شوله. مننه جی. د مور په څنګ کې سره په سرو وینو شي ډرون د لاسه، د مور په څنګ کې سره په سرو وینو شي ډرون د لاسه، د ماشومانو ګلالو وینه ارزانه شوله. او میره دې وال که نه. مننه جی. مننه جی. او څوک چې د وینې یوه قطره تویول ظلم ګڼي، څوک چې د وینې یوه قطره تویول ظلم ګڼي، په پښتونخوا کې د هغو وینه ارزانه شوله. څوک چې د وینې یوه قطره تویول ظلم ګڼي، په پښتونخوا کې د هغو وینه ارزانه شوله. او مقصد ده چې خیامه وینمه د وینو سوداګر وطن کې، خیامه وینمه د وینو سوداګر وطن کې، وینه اخلي په پیسو وینه ارزانه شوله، وینه اخلي په پیسو وینه ارزانه شوله. اقبال صاغر صاحب هغه شعرونه چې پر زړه کړه خیام صاحب چې دا چې په وینو چې پراته ښکاري، ما ته بدبخته پښتانه ښکاري. صاغر صاحب خوات کوي ډېر ښه. دا چې په وینو چې پراته ښکاري، ما ته بدبخته پښتانه ښکاري. په مینه دومره مین شوی یم چې د دښمن زوی راته وراره ښکاري. په مینه دومره مین شوی یم چې د دښمن زوی راته وراره ښکاري. په تا دې هم وسي د وینو باران، تا ته یې موږ وینې اوبه ښکاري. په تا دې هم وشي په تا دې هم وسي د وینو باران، تا ته یې موږ وینې اوبه ښکاري. دا خلک اوس چې بغاوت نه کوي، ما ته په دوه سترګو ړانده ښکاري. دا خلک اوس چې بغاوت نه کوي، ما ته په دوه سترګو ړانده ښکاري. اما دا یوه کیسه ده چې ما نه بیا غزل چې هغه اخري کړی بیا راسي. صغیر په دې شعر چې ډېر ښه ښکاري. صغیر ډېره ښکلې عکاسي یې کړې ده. خو صغیر صاحب په کمنټ کې ولیکي، صغیر صاحب په کمنټ کې بیا ورته ولیکي.